توحید بالحاکمیت هغه دې ته لګي چې الله پسمه باندې د الله عزوجل قانون اساسي قانون قران او سنت فیصله چکیږي په قران او سنت کله چې غلط لاو کړه لاس ته کټ کا چې کله ځاني جنا وکړه حد په جاری کا چې کله سړي قتل کې قصاص په وکا چې کله سړي شراب وکړه حد په جاری کا چې نور اعمال وکړه تعزیرات ورته ورکا دې ته ویل کېږي توحید بالحاکمیت دې کوشش مونږ نه کوو زمکه اسمنه د الله دي قانون باید الله ومنل شي امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وې د دې مثال په واقع نفس الامر کې د سره لکه تو خوراک اوسکا کوي دی او چا او بعد دغه به خدمت کې بل چاره پر سم خیل مالک بل خپشي کې زیاته ډیر انتهي بدن الله راکې د تنفس پروګرام الله برابر کې د ودونو پروګرام الله رته برابر کې د بچو پروګرام الله برابر کې د عقیدې پروګرام الله برابر کې د کور پروګرام الله برابر کې استعداد الله ته درکې توحید الله درکې او به تو ورشي بل چا قانون داخلي د الله په اسمه باندې هغه نافذ کوي د غیر لپاره کوشش کوي د غیر لپاره قلو باسي د غیر لپاره جهد کوي دې ته ویل کېږي ناشکری د رب العالمین د نعمت من توحید په حاکمیت سره پیژنو چې توحید په حاکمیت سمانه بس ګیره مې پر خودلې چار کونجه جامې مې کړي خبر له سجده نه کوم ګیره مې پر خودلې پټګې مې والي د پیر صاحب دربار کې اغله رکوع سجده نه کوم شکر وباسه چې نه کوي لیکن توحید په حاکمیت په تشریع د الله په اسمه باندې رب العالمین قانون هغه پر څومره تو وفاداری څومره د جهاد وکي څومره د غیر پر فکرمن شولي څومره د غیر پر شپې رب العالمین له شړا وکړه څومره د ملګرو سره راځم پر پاغیر سوچ وکي اصحاب کهف وکسان دي هغه په سوچ باندې چې مشوا چې دا ټول شی رب العالمین پیدا کړی په کار دا چې بندګینم دا وشي الله عزوجل په حق سوچ باندې دومره نتیجه مرتب کړه چې اغلي حکومتونه ورسره دل شي هغه سره واوته ختم شو